اللہ پاک فرمائی یا ایوہ الناس اے تمام انسانان اعبدوا ربکم بندگی خاص کئی ربکم الذی دخپل حق رب دپارا خلقکم چتاسوی پیدا کری استی والذین وغا کسانی پیدا کری من قبلکم چستاسو نمخ کی تیر شیوی دی لعلکم تتقون بدو اعبدو سر لگی عبادتو کئی در رب تعالی لعلکم تتقون دید پارا چه تاسو بچ شئی دو گنانا پو دنیا کی او دور دا جہنم نا پا آخرت کی الذي دهغ الله عبادتو کئی جعل لكم الارض فراشا چه گرزولی دا تاسو دا پاراز مکا فرش وڑولی شوی پشان دا فرش والسماء بنا او گرزولی دا اسمان چت وانزل من السماء ماء او راورولی دی دغشان راوری من السماء دبر طرفنا چوریزی دی مانو بد باران فاخرجا پس روباسی اللہ پاک بھی پدیو بود باران سرا من الثمرات قسم آمدنی دزمکی کمی وجات تیو که غیری می وجات غنم جوار وغیرہ رزقا لکم لپارد خوراک ستاسو دی اخرج سره لگوا روباسی الله پاک پدی وبو سلام من الثمرات قسم آمدنی دزمکی رزق لكم د پاره د خوراک تاسو فلا تجعلوا لله تاسو مغنی د الله پاک د پاره اندادن شریکان وانتم تعلمون حال د تاسو خپويږي چې دا کارونه یو الله کوي نو عبادت هم یو الله کوي ورپسې آیات کې صدق الرسول والقرآن وإن كنتم کچیرته تاسو فی ریب فشک مما دا کتاب را نزلنا چې لګ لګ نازل کړي دی موږ علی عبدنا خپل بنده باندې چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم دی فاتو نوراتو کوي تاسو به سورۃ فیوړو کی سورۃ سره من مثله چې په شان د قران کریم په کمالاتو کې ودعوا شهداءکم راوړی تاسو شهداءکم علما خپل امدادیان خپل من دون الله سوا د الله پاک ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتینی په خپل دعوا کې نفاتو بسورۃ جزاء حذفی راوی ور کې سورۃ ورپسې تخویف اخروی مع الاخبار عن اعجاز القرآن الله پاک فرمایي فإن لم تفعلوا کچرته تاسو دا کار ونک قران کریم مقابله مو ونکړه پمنځ کې الله پاک فرمایي ولن تفعلوا چریم کول نه شي مخکې لم تفعلوا الشر فاتقوا النار التي جزاء اگر چې جزاء اصلا مقدره ده خدا قائم مقام د جزاء معنا ده سره فإن لم تفعلوا کچې تاسو دا کار ونکړه مقابله د قران کریم مو نه کړله ولن تفعلوا شريك ولا هم نشین فاتقوا النار التي ځان بچی د هغه ورنا ځان څنګه بچی په دې طریقه چې فعبدوا ربكم وآمنوا بالرسول والقرآن دیو الله عبادت شروع کړي ایمان اورید الله پر رسول الله سلام او قران کریم باندې فتقوا النار التي تاسوزان بچی دا غور د جهنم نا وقود الناس چې خسو خشاک داغي انسانان دی والحجاره او تیری اعدت للكافرين تیار کړی شوی دی د غور د پاره د کافرانو الله پاک فرمایي وبشر الذين امنوا بشارت یو خروی مومنانو ته زیر ورکاري کسانو ته چې ایمان راوړي او عمل صالحات او عملونه کوي د کوم خبرې زیره و د دې خبرې چې ان لهم جنات بشکوي به دوی د پاره داسې جنتونه تجري چې بهيږي با من تحت الانهار لاندې د بغلو دونو د اغینه نهرونه کلم رزقوا هر واره چې ور کړی شي د جنتیانو ته من هذه جنت څخه من سرات من ثمره سمي وارث کله پاره د خوراک قالوا دوی به هذا الذي رزقنا من قبل هذا الذي من هذا مثل الذي دا خو پشان دا غوي وجاتو رزقنا چې مونږ ترا کړی شي وي من قبل مخکې د دینه په دنیا کې رزقنا چې مونږ ترا کړی شي وي من قبل مخکې د دینه په دنیا کې الله پاک فرمایي وو تو به ورکولې کې به ته دامه وجات متشابها یو شان پران کې جدا جدا په خوان کې ولهم بيد جنتين ذفار فيها په دې جنت کې ازواج داسي بیبيان مطهره چې پاکي به هر لحاظ سره ظاهرا او باطنا وهم فيها خالدون او دا جنتیان با په دې جنت کې د همیشه لپاره جواب د شبهه مزید وضاحت په تفسیری فواید کې ان شاء الله راځي الله پاک فرمایي ان الله بشک الله جل شانه چې لا یستحی نپریدی ان یضربا چې بیان کی مثلا ما یو مثال د مثالون بعودتن پماشی سرا فما فوقها یا برد ماشینا پغټوالی کی یا پور کوټوالی کی فاما الذين امنوا فسرچا کسان چې ایمان راوړي فیعلمون وی پویږي انه الحق چې بشک دا مثال حق دی
من ربهم د طرف د رب دوینا حق دې معنا موافق دې د ممثل سره واما الذين كفروا ورچا کسان چې کفر کړي فیقولون وای د اعتراض په شکل ماذا اراد الله سي اراده کړی الله پاک به دا مسله په بیان دي مثال سره الله پاک جواب کوي يضل به گمراه کوي الله پاک په دې سره کثیرا ډیر خلق ويهدي به كثير هدایت کوي الله پاک په دې سره ډیر وتا وما يضل به نبلار کوي الله پاک په دې سره الا الفاسقين مگر فاسقين لرا معنا هغه چاله چې په فسق اعتقادي کې مبتلای چې کافران دي متمردين الذين داغ خلق دي دا معائب المعترضين على القران زين عيبون داغ چا چې اعتراض کوونکي په قران کریم الله پاک فرمایي الذين دا فاسقان خلق دي ينقضون جبيماتي عهد الله اللوز دا الله پاک من بعد ميثاق رسد مضبوطوالي داغینا ازل کې چې الله پاک سره کوم لوز کړو الستو بربکم قالوا بلا هغه ماتي ويقطعون دوی پریکي ما هغه څه امر الله چې حکم کړی الله پاک به یو سره داغي په یو ځای کول باندې مثلا ټول اوامر الهي ويفسدون في الارض فساد کی پسبکه کی شرک کی ظلم کی خلق بندي د طاعت د نبی پاک علیہ السلام الله پاک فرمایي اولئک دا خلق چې هم الخاسرون هم دې کامل تاوانیان وذین رس تذکیر بالنعم یو لوی نعمت احیاء الناس حیاتا دنیویه الله پاک فرمایي کیف تکفرون بالله څنګه تاسو انکار کوئ د الله پاک د وجود نه یا څنګه تاسو انکار کوئ د الله پاک د یووالینا حال دا دی وکنتم امواتا وای تاسو مړه منا د نطفه په شکل وای په شاګانو د خپل پلرونو کې فاحیاکم الله پاک تاسو له ژوند درکو پر رحمونو د خپل میندو کې ثم یمیتکم بیا الله پاک تاسو وفات کی چې کله مونږ ته پوره شي ثم یحییکم بیا الله پاک تاسو را ژوند کوي په آخرت کې ثم الیه ترجعون بیا خاص الله پاک ته تاسو واپس کولې شي هو الذی خاص الله پاک غزاد ته خلق لكم ما فی الارض جميعا چې پیدا کړی دي تاسو د نفع او د فائدې لپاره هغه څه چې پزمکه کې دي ټول ثم استوى بیا کلک اراده وکړه الله پاک ته دا مراد معنا ده بیا کلک اراده وکړه الله پاک له سماع په طرف د اسمانونو باندې فسواهن پس برابر کړ الله پاک هغه لرا سبع سماوات یعنی هو اسمانونو لرا وهو بكل شيء عليم خاص الله جل شانه پار سبانه پوده